अस्सलाम वालेकुम। जमुंगा शोदा पार्षद सलीमा के 18, 19, 20 और द शूनुम दे खैर दे मलंगीदा السلام علیکم ګران عزتمندو کتونکو، زه یم ستاسو قربان ملک شاهزیب. راغلي ارشد سلیما ته. ارشد سلیما کې د کرونا نه بعد ځکه چې شپږ میاشتې کرونا وه، لاکډاون ورسره بند و، نو مینوال هم ډېر زیات خوشحاله دي، هنرمندان هم ډېر زیات خوشحاله دي. ارشد سلیما کې شو لګېدلې ده او خلک راځي، خوندونه د شو نه الي نو دلته موږ د سلیما ته ورځو او کوم چې هنرمندان د شو له راغلي دي سره موږ خبرې ترې کوو، ګپ شپ به ورسره لګو. یقینا چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي ګپ شپ، نو موږ سره اوسئ، موږ مخکې ورځو جي. حسن ته مې ګوره ځان نه شکه، حسن ته مې ګوره ځان نه شکه، نور بس د چرسونه توبه کا، نور بس د چرسونه توبه کا، حسن ته مې ګوره ځان نه شکه، نور بس د چرسونه توبه کا، نور بس د چرسونه توبه کا. ما سره ارشد سلیما کې مشرا کول موجود ده چې دلته ارشد سلیما کې شو لګېدلې ده، هغې سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم جي. وعلیکم السلام. ښه جي، شوم څنګه روانه؟ شوم لګېدلې ډېر وخت بعد ولګېده ځکه چې کرونا وه، ورسره بند وه. او جی کرونا وه، لاکډاون یې وې، د لاکډاون په وجه موږ نه چېرته وتې شو، نه راوتې شو او شو له راغلي وو او ډېره مزه یې راکړه او ډېر خوند یې راکوې چې ډېر وخت په شو له راغلي وې او خپل ټول یو بل سره مسلمانان بیا ملنا جلنا یو ځای شوه په دې اتفاق باندې. زه ډېره زیاته خوشحاله یم، ګینې د کرونا په وجه خو نه مسلمانان یو ځای کېدی شو، نه یې چا سره لاس میلاولی شو او لرې لرې به ګرځېده د یو بل نه. په دې شو کې موږ ډېر زیات خوشحاله یو چې شپږ میاشتې څنګه تېرې کړې؟ تاسو کاروبار بند و، کور باندې ناست وې، حالت څنګه تېر شو؟ بس کاروبار خو بند وې، خو دا ده چې خپل هغه ایمان باندې پاخه وو، نو د کرونا نه نه یېرېدلې. څه پیغام ورکول غواړئ کوم چې ستاسو مینهوال دي؟ مونږ خپل مینهوالو ته دا پیغام ورکول غواړو، بس هر انسان د خپل مور پلار خدمت کوئ او هر انسان اتفاق سره اوسئ او جنګ جګړې مه خوښوئ، بس دا پیغام ورکول غواړو. ډېر شکریه جي، ډېره مننه چې دې سره موږ خبرې ته وکړو. موږ مخکې ورځو او نورو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ټول مخکې ته موږ جي ښکلې وایو په خپل چینل باندې. ښه جي، موږ خو دلته راغلي یو شو له او ډېره ښکلې شو روانه ده او دا 3 ورځې شو ده، جمعه، هفته، اتوار. مینهوال خو موسم اوسئ، مینهوال خو به ډېر خوشحاله وي ځکه چې ډېر وخت بعد شو لګېده او تاسو مو ډېر وخت بعد رالې ځکه چې کرونا وه، تاسو ته بند وه. او جي د کرونا په وجه بس دا ډېر ټایم شوګانې نه وي شوې، نو بس خلک ډېر زیات خوشحاله دي او ډېر زیات خلک راغلي، ماشاءالله شوګانې ډېر ښه دي. ډرامې مو شته که نشته؟ را روان دي که نه؟ یاره جي ډرامې خو ما مخکې کړې دي، خو اوس ډېر دغه مې ورسره نشته، اوس بیا انشاءالله شروع کوم. خپلو مینهوال ته پیغام ورکړه، خپلو غوندې کې میسج ورکړئ. بس مینهوال ته به زه څه ووایم؟ جي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، خوشحاله او آباد اوسئ، که په هر ملکونو کې ري، که دلته ري، که مسافر هر ملک کې ري، الله دې خوشحاله او آباد لري ټول عمر سره زمونږه د ټولو. ډېر شکریه چې تاسو زرکه خبرې واورېدې چې خپل ځان ډېر خیال ساتئ. موږ نور هنرمندان هم موجود دي طرف ته ورځو. دا وخت ما سره بله هنرمنده موجوده ده، روما خانه، چې ارشد سلیما ته راغله شو لګېدلې ده، هغې سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم جي. وعلیکم السلام. جي وخت څنګه پاس کېږي؟ ښکلی شکر دی. ښه جي، شپږ میاشتې کرونا وه، ورسره بند وو، نو دا وخت څنګه تېر شو؟ بس کور کې بندیوان ناست وو، بند ناست وو. څه مصروفیت څه ریکارډینګ شروع دی؟ او جی زما یو ډرامه کړې وه، هغې کې زما لږ کار و، نو هغه تقریبا موږ په بله ورځ کمپلیټ کړو چې نوم یې و کرونا وایرس
او بل اوس زما یو ډرامې ریکارډینګ جاری دی چې نوم یې دی ځان له صوبه یم نورې هم ما د هغې نه مخکې کافي ډرامې کړي دي راشد سلیما کې ستاسو نن شو لګېدل ده شو په حواله به څه پیغام ورکول غواړئ شو څنګه روانه ده شو زموږ ډېره زبردست ده شکر دی ماشاءالله خپلو مینوالو ته به څه پیغام ورکول غواړئ خپلو غونډو کې میسج ورکړئ زما خپل مینوالو ته دا میسج دی چې د خپل مور پلار ډېر زیات خیال ساتئ بلې چې زما مور نشته دی پلار مې شته دی ما ته ډېر ارمان محسوسېږي او د خپلو مشرانو ډېر زیات خیال ساتئ ډېره شکریه ډېره مننه جي دې زموږ خبره ته راوکړئ اوس مخکې ورځو او نورو هنرمندانو سره به خبرې اترې کوو زموږ پروګرام به جاري وي چېرته به ځئ چې کله په کور کې به ناست وم ټي وي به مې کتو نو ما وې دا سړی زیات اسان دي دا یو ګپ دی ټیلنټ سره اداکاري سره ما دا یو ګپ دی خو چې نن زه پښتو نیوز او ملک شاذیب ته او سره وګرځېدم د هر څه ما ولیدلو د ډرامې د ریکارډینګ چې سار کوم مونږ وکړو چې نوم یې دی د غریبۍ نه مې ګیله ده د هغې ایکټینګ او د هغې ریکارډینګ او کیمرامیننګ د هر څه ما ولیدلو ما خو دا ډېر غټ ګران کار دی